سلامونه قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا هم درته په یوه ډېره مهمه ویډیو کې حاضر شوی یم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د ښځې څخه د سینو یا د تیونو زبېښلو 9 ډېرې ضروري او ډېرې ښایسته فایدې وښیم چې د ښځې څخه د سینو زبېښل یا د تیونو رودل لکه ماشوم یې چې ترې روي دا ډول دا کومې فایدې لري. او همدارنګه اول باید دا یاده کړو چې آیا دا کار د اسلام له نظره جواز لري که نه. نو له تاسو هم هیله کوو چې که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، مهرباني وکړئ درسره زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو، اول خو باید دا ووایو چې دا کار د اسلام له نظره څنګه دی. د ښځې څخه د سینو زبېښل یا د تیونو زبېښل د اسلام له نظره بالکل جایز کار دی، ثواب هم لري، خو په دې شرط چې تاسو به یې شیدې خولې ته نه تېروئ، او که چېرته مو شیدې خولې ته تېرې کړې بیا به یې خېټې ته نه تېروئ او واپس به یې توکوئ. که چېرته مو خېټې ته تېرې کړې دا کار بیا شرعاً ناروا او حرام دی، دا کار به نه کوئ، خو تاسو همداسې ورڅخه سینې زبېښلی شئ. دوستانو، که چېرته تاسو د ښځې څخه سینې زبېښلې د دې فایدې په دې ډول دي. اول، د ښځې د سینو سرونه په دې سره غټېږي. دوهم، د انسان دفاعي سیستم یا د مرضونو څخه د ساتلو کوم سیستم چې دی، چې د مرضونو څخه یا د مرضونو په مقابل کې کومه قوه ده دا زیاتېږي او قوي کېږي. د ښځې پوستکی ورسره ښایسته او تازه ښکاري. د سینو په زبېښلو د ښځې وزن کم کېږي او وزن یې مناسبې طبي اندازې ته راځي. د سینو په زبېښلو سړي ته جنسي سکون میلاویږي، جنسي آرامتیا ورته میلاویږي او د انزال د وخت یا ټایمینګ په زیاتېدو کې هم مرسته کوي او د دې باعث کېږي. او بل دا چې په عادي حالت کې ښځه په دقیقه کې 20 ځله ساه اخلي، خو د سینو زبېښلو په وخت کې ښځه بیا په 1 دقیقه کې یا 1 منټ کې 18 ځله ساه اخلي، چې دا د ځینو ناروغیو په مقابل کې یا د ځینو ناروغیو د لرې کولو لپاره ډېره ښه فایده لري. د سینو زبېښلو سره ښځه د سینو د کینسر څخه بچ کېږي، چې دا یې ډېره غټه فایده ده. او بل هم په عادي وخت کې د ښځې زړه او یا ځله په هره دقیقه کې حرکت کوي یا ټوپونه وهي، خو د سینو زبېښلو په وخت کې د ښځې زړه بیا 110 ځله په هره دقیقه کې ټوپونه وهي یا په 1 منټ کې 110 ځله حرکت کوي، چې دا د زړه لپاره ډېر بهترین ورزش دی. او بل هم د سینو زبېښلو سره ښځه زر خلاصېږي، د ښځې د انزال وخت ورسره کمیږي او برعکس د سړي د انزال وخت ورسره زیاتېږي، چې دا فایده ځکه زیاته لري چې عموماً ښځې زر نه انزال کېږي او سړي زر انزال کېږي. نو کله چې سړی د خپلې ښځې څخه په خوله کې سینې زبېښي، په دې سره د ښځې وخت کم کېږي او د سړي وخت ورسره زیاتېږي، ځکه چې سړي ته جنسي سکون میلاویږي او د ښځې شوق رابیدارېږي. دوستانو، دا 9 هغه فایدې وې چې تاسو ته ما یادې کړې. د طب له نظره ډېرې مهمې او ښایسته فایدې دي او د اسلام له نظره هم دغه کار ما تاسو ته وویل چې شرعاً روا دی، خو په دې شرط چې تاسو به یې شیدې نه تېروئ. قدرمنو دوستانو، باید دا هم یاده کړم چې ځینې ښځې دي هغه خپلو بچو ته پی نه ورکوي، د ټي پی نه ورکوي یا تیونه نه ورکوي، وایي چې موږ به ورسره کمزوري شو یا بل څه. دغو ښځو ته زما پیغام دا دی چې که چېرته تاسو غواړئ چې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته نه شئ، نو تاسو خپلو ماشومانو ته تیونه ورکړئ، ځکه چې ډاکټران وایي چې که چېرته ماشوم د مناسبې اندازې په مهال، یعنې د 2 کلونو پورې یا 2.5 کلونو پورې د خپلې مور څخه تیونه روي، خپلې مور څخه شیدې خوري، نو د دې مور د سینو یا د تیونو د سرطان احتمال ډېر زیات کمیږي. او همدارنګه د ماشوم وجود هم د ناروغیو په مقابل کې، د مریضیو بیماریو په مقابل کې قوت پیدا کوي. دوستانو، هیلهمن یم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. ډېر مهم معلومات در سره شیر کړئ، نورو دوستانو سره هم همدارنګه ویډیو لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره